إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بیشک خبر دادو چې هغه الله تعالی په تو سے بوزه همدا مردور او وینا او د خنزیر غوښه حرام کړی دو او هغه څه حرام کړی دی چې په هغه باندې د غیر الله د پورا आवाज کړل شوی وي. نو هغه څوک چې مجبور کړي شي په دې حال کې چې نه سرکشي کوي او نه د حد نه تیر دین کوي نو په هغه باندې هیڅ ګناه نشته. یقینا الله تعالی ډېر بخښن کوي به حد رحم کوي. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. یقینا هغه کسون چې هغه څه پټوي چې الله تعالی د خپل کتاب څخه نازل کړی دی او د دې په بدله کې لږ قیمت وخلي نو دغه کسون نه خوري نه اچوي په خپل ګډه کې مگر یور او خبره بونه کی الله تعالی د دې سره د قیامت پرز او نه بدای پوکي او د دې د پور ډېر دردوین کوي عذاب دی. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دا هغه کسون دي چې د هدایت په بدله کې گمراهي وخسته دو او د مغفرت په بدله کې عذاب. نو تعجب دو دوی په یور باندې څومره صبر کوونکي دي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا ځکه چې بشک الله تعالی کتاب په حق نازل کړی دی او یقینا هغه کسون چې په کتاب کې اختلاف کړی دی خامخا په ډېر لري مخالفت کې دي.